مریخ له دې کبله چې وچ دی او په ډیره اندازه مضرې وړانګې لري، ښایي ورتګ ته انسان لیواله نشي، خو نوې څېړنې ښیي چې دې سیارې یو وخت شګلن ساحلونه لرل. په داسې حال کې چې په تیرو مطالعو کې څرګنده شوې وه چې په دې سره یعنې سور رنګه سیاره کې یو مهال سیندونه بهیدل او رسوبي تیږې وې، خو په دې اړه بحثونه وو چې آیا مریخ یو وخت سمندر هم درلود که نه. اوس څېړونکي وایي چې نوي شواهد یې موندلي چې ښیي د مریخ ځینې ساحلونه تر خاورو لاندې شوي دي. دا کشف د چین د ژورانګ سپوږمکۍ د هغو تصویرونو د معلوماتو له تحلیل وروسته وشو چې د مریخ د سطحې له لاندې برخې څخه یې اخیستي دي. ډاکټر بنیامین کارناس چې د دې څېړنې لیکوال او د پنسلوانیا ایالتي پوهنتون غړی دی وایي ژورانګ د مریخ د اوتوپیا یا ایډیالي سیمې په جنوبي سیمه کې ځای په ځای شو، هلته چې د سپوږمکۍ د معلوماتو له مخې پخوانۍ ساحلي کرښې ثبت شوې وې. د مریخ شمالي دښتې د ځمکې له ساحلي کرښو سره ورته دي. د څېړونکو په وینا د مریخ دغه ساحل د وخت په تېرېدو خپل موقعیت بدل کړی دی. د معلوماتو له مخې یو شمېر طبقې شمال ته مایله دي چې دا ښیي ساحل له وخت سره سم سمندر ته پراخ شوی. کارناس وویل په حقیقت کې دا ساحل لږ تر لږه 1.3 کیلومتره شمال ته د سمندر دننه غځېدلی. کارناس ټینګار وکړ چې دا کشف مهمې پایلې لري. دا یو ساده جوړښت ښکاري، خو دا ثابتوي چې جزمات موجود وو، څپې فعال وي او یو سیند د رسوباتو د رسولو لپاره موجود وو. دا ټول فکتورونه باید د اوږدې مودې لپاره فعال پاتې شوي وي. څېړونکو دا تایید کړه چې که څه هم ځینې نور عوامل هم د دې مایلو طبقو لامل کېدای شي، خو هیڅ یو د ترلاسه شوو معلوماتو تشریح نشي کولی. کارناس زیاته کړه موږ دا احتمال رد کړ چې دا جوړښت د اورشیندنې، سیندونو یا د باد له امله د شګو د رامنځته شوو غونډیو پایله وي. دا ټولې ځانګړتیاوې په مریخ کې لیدل شوي، خو دا کشف شوی ساحل له هیڅ یو سره سمون نه خوري. د مریخ د دې شګلن ساحل کشف ښایي د مریخ د تیرو شرایطو د ژوند د امکان په پوهېدو کې مهمه ونډه ولري. کارناس وویل یو ساحل د اوبو، هوا او وچې ترمنځ سرحد دی. دا ډول سیمې د ځمکې پر مخ د لومړني ژوند د رامنځته کېدو لومړني ځایونه وو. نو زه فکر کوم چې مریخ هم د پخواني ژوند د نښو د موندلو لپاره یو مناسب ځای کېدای شي. که څه هم د مریخ دا ساحل ښایي شګلن وي، خو دا د ځمکې له عادي ساحلونو سره ډیر لږ ورته لري. څېړونکي باور لري نه به پکې د ناریال ونې وي، نه سمندري مرغۍ او نه به یې هوا ګرمه وه، بلکې احتمال شته چې دا ساحل ډیر یخ و